پر افغانستان، افغانانو او اسلامي امارت د امریکا لخوا تازه سخت او شدید بندیزونه اعلان شول. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دا په داسې مهال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې وه تر څو له افغانانو سره خپلې بشري او حیاتي مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د لږوالي او تړل کېدو له امله یې په هیواد کې پر روغتیایي، بشري او نورو برخو پراخ ناوړه اغیز کړی دی. کارپوهان په اوس مهال کې نړیوالو بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا جدي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید د لاسنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ومني او مرستې بندي نه کړي. رویټرز راپور ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي د افغانستان او یمن لپاره ټولې د خوړو اړوند مرستې پای ته ورسوي. د راپور له مخې په دې پریکړه کې د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د وګړو مرستندویه څانګه او یو شمېر نورې ټولنې ګډې دي چې د یادو ادارو د تړل کېدو اندېښنې هم ورسره راټوکېدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان په ګډون ټولې بهرنۍ مرستې تړلې دي چې د راپورونو له مخې نړیوال خوراکي سیستم او ټولنې یې له زوال سره مخ کړي دي. رویټرز ډیروي چې دا کمښت د هغه پراخ پلان برخه ده چې روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID لخوا پلی شوی چې له مخې یې له لسګونو هیوادونو سره مرستې لګې کړي دي.